دا خلک ولې خلک وژني په دیو څه شوي دي دا خلک ولې خلک وژني په دیو څه شوي دي عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي اسماء اخلاص سره ده امید ساتم چې ټول به ټیک ټاک او روغ جوړې دغه د 2 ورځو نه د مولانا خانزیب صاحب دغه د غم دغه د درد او دغه د بیلتون قصې شروع دي ډېر په بېدردۍ سره مطلب هغوی شهید کړي شو په دې خاوره داسې ډېرې جنازې مونږ وکتلې داسې ډېر زیات شهدا مونږ وکتل چې هغوی د امن د غوښتو دپاره یوه هڅه یو کوشش روان کړی او هغه په دغې خاوره ته مطلب وسپارلی شي د هغې د ماشومانو خبرې ما واورېدې د هغوی د بچو خبرې ما واورېدې ډېر زیات درد راته میلاو شو امن زموږ حق دی زموږ ټولو چې څومره هم واکداران دي هغو ته دغه ریکویسټ دی چې یاره زموږ حق امن دی مونږ ته دې هم امن میلاو شي په دغې خاوره دې مونږ ته خوشحالي میلاو شي مونږ ته دې په دغې خاوره باندې ژوند میلاو شي چا چې هم د امن غږ پورته کړی دی نو هغه غږ پورته شوی دی خو هغه غږ سر ته نه دی رسېدلی د هغې د کورنۍ سره په دغې درد کې بیخي شریک یو الله دې د هغوی کورنۍ ته صبر ورکړي او د دغې خاورې دپاره د الله نه د امن غوښتنه کوو مونږ له د الله امن راکړي په دغې خاوره زموږ دغه خاوره ډېره زخمي شوه زموږ دغه خاوره په ډېرو شخصیاتو باندې لګیا ده کونډېږي کونډه شوه زخمي شوه خفه شوه ودرېدلی شوه مونږ غواړو امن چې څومره هم خبرې وکړم خبرې په ډېرو شخصیاتو وکړې او ډېرو خلکو پې خبرې وکړې خو ژوند چې دی نو هغه امن غواړي او ژوند خوشحالي غواړي او چې کله انسان ژوند کوي په دغې پښتنه خاوره او په دغې ژوند کې خوشحالي او امن نه وي که نه انسان دې ځان په مړو باندې حساب کړي نو په دغې غم کې یو ځل بیا خبره کوم چې ډېر زیات خفه یو ډېر زیات ودرېدلی شو او ډېر زیات په تکلیف یو الله دې وکړي چې داسې نور شخصیات ژوند ومومي او د دغې خاورې د سوکالۍ او د دغې خاورې د یووالي او د دغې خاورې د امن او د خوشحالۍ دپاره کار وکړي د امن په هکله باندې زما یو نظم دی امید دی ستاسو به خوښ هم شي تاسو به ترې زده کړه هم وکړئ ما ډېر مخکې لیکلی دی چې دا چې زړه مې ناقرار دی بس یو امن مې پکار دی دا چې زړه مې ناقرار دی بس یو امن مې پکار دی هره سیمه به جنت شي ژوند سره چې د عزت شي بلبلان به هم چغېږي چې د امن نه خبرېږي علم ژوند به کړي روښانه بدامني ده ډېره ګرانه هر انسان دی په تمه چې له ویرې شي بېغمه اوس هم جنگ دی او ټوپک دی اوس هم هر یو زړګی کلک دی اوس هم هغه شان تیارې دي په هر ځای باندې خورې دي په تیارو کې ماشوم جاړي یو د علم ډیوه غواړي علم هم ګورې هوښیار دی بدامنۍ نه ډېر بیزار دی وخت هغه دی مونږ بدلیږو مونږ په چا نه خفه کیږو بل ته ورکړه د غمونو ژوند مو ډک وي له دردونو امن خور چې شي دا غواړو رب ته تل تر تل به جاړو ته قبوله مو دعا کړې ربه هر زړه په خندا کې دا په پیغلو یې خورې کړه لوپټې ورله درنې کړه ورک له هر چا ماشومان شو خوندي قبر کې ځوانان شو ورک له هر چا ماشومان شو خوندي قبر کې ځوانان شو وجه دا چې امن نشته بس یو دا چې امن نشته وجه دا چې امن نشته بس یو دا چې امن نشته امن ما وتا وجلې امن ما وتا شړلې د دې مونږ ذمہوار یو که د کلي کې د ښار یو وی چې امن خوشحالي ده هم سنگار او هم سیالي ده سراسر ځان پیژندل دي د تیارو نه راوتل دي یو چراغ د مینې بل کړئ پردي نه شئ یو بل خپل کړئ چېرته تلې رور ولي ده اجره ولې نن خالي ده نه رباب شته نه منګې شته نه ټپې خوږې خوږې شته ځان له ژوند دی ځان ځاني ده بل وجل مو خوشحالي ده ځان له ژوند دی ځان ځاني ده بل وجل مو خوشحالي ده بس یو امن اخلاص غواړم بس یو امن اخلاص غواړم امن
غېږه کې رانغاړم. هم زما دغه نظم د امن په هکله و، ما غوښتل چې تاسو سره یې شریک کړم. یو ځل بیا د امن غوښتنه کوو د دغې ټولو واکدارانو نه، د ځان دپاره، د بچو دپاره، د خپل را روان نسل دپاره. ډېره زیاته مننه. خوشحاله او آباد اوسئ.